زما ملمنو ملګرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غایبینو زونن یقینا دې چې یخنه خراب کړي ما د تقریر تاب میں نو او د بازو ملګرو دا خواهشو چې خامخا مونږ ملمانیو نن به مونږ د وجنا مونږ ته بیان کړي عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لوی لوی غرونو راوړېدلې او به زه مجبور کړم چې خامخا د درې خبرې نو الله دې اغي ته جزای خیر ورکي او تاسو دې الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن اولري عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانه دو والا دا سشه دی د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ کم ځای نه اوریږئ واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما تحفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده په دې پوښتنه نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړ کړي دا نو رواني له جوړ کړي ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي आवाज ورته څنګه کوي وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورولان دیشی داغا فرشتو او بیاوی چی دا سنویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدول الموت وابنو للخراب روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دے پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تم مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارت دا بناگانے دا بنگلے جوڑے نو دا دنیا یوزل روانی کی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑقی گی پا جڑقی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چې د دینه کم مخ کې واقعات دي چې تاسو مخ کې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي آمین عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخ کې دادا چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسا دا مغلوب یو په درد او په غم نه اخته نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړی دي کافرو کنه ګونګیانو د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړی دي کافرانو د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړی دي د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړی دي بیا بیت المقدس چانی ولې دي کشمیر کې د چا پوزونه ګرځي او چاپ کے پساد جوڑ کرے دا دا قیامت پا لویو علاموں کے لوی علامت رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل چھ دا تمام مسلمانان با دا کافرانو یو نوڑیش یو
गड़े में दुद्वाड़ो जानो सरदार तो सहाबार्स के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु फिदा का अम्मी व अब्बी मोर प्लार में दर नजार तन मन बदल वतन में दर न कुर्बान या रसूल अल्लाह वली मुसलमानान बकम विसो ना वही बच्चा भी इतिफाक बई कलिमा बवई खो मखलब वही लाम डेढ़ लबन कुजीगी कना आओ चढ़ तनसी नो बर्जो बालद या समद पैदा हो दर दिल या सलम ओसरला बिस्मिल्लाह कुजी दिल पका बर्जो बालद या समद पैदा हो दर दिल या सलम ए बातिल काफिरी जाहिर मुसलमानी चिसू कहना अयो सड़ी भवे पखल लाइला पड़ बलाए पखल लाइला पड़ बलाए पज बरब ओ पजड़ दे द्रब खत ली दी खुदा दे मुंता दे सान पर नजर गोरी कौना नु सरदार ओ फरमाइल ए सहाबो खुदा कसम ले चकम से मुसलमान दे ला इलाहा इल्लल्लाह वही अब अद काफिरो यहूदो नसरानो ईसायानो न दुमर तंगशी कोर के बे खज जाड़ी लुर बे जाड़ी खोर बे जाड़ी बची बे जाड़ी न बे तोब कबली गयो न बे जड़ा अल्लाह कबलई दावले न बादशाह वक्त अवास्ता दो फरियाद औरी और न भाव द कली मशर द गरीबानो पर तरफ बानी द कली मशर बम द खानानो द मालदारो पोए गई कन तरफदारी दा यहूद ब इस्तांबुल उनिसी इस्तांबुल मुसलमानान ब शाम तराशी अगीब पे शाम तराशी बची बे अमरीकी और खजे बम वाले बेइज्जत की इराक तब तेरो तख्ती इराक बम अमलो की मदीने मुनव्वरे तब तेरो तख्ती और अल्तब मुत्तफिक से या अल्लाह द इस्लाम बेड़ा पार के और द इस्लाम मलगरतिया तो के और ब्या उजाड़ी या अल्लाह मुंगले यो आदिल बादशाह मशर राका न खुदा दी मुंगला मराकी और रहमान बाबा वही वही फसबब द हाकिमानो जालिमानो फसबब द हाकिमानो जालिमानो कोरो गोरो पे खवर द्रे वाला यहूदी कहना बाजार द ना बिनाओ जौहर यानो हर मोरा लालो गौहर द्रे वाला यहूदी फसबब द जालिमानो हाकिमानो कोरो गोरो पे खबर द्रे वाला यहूदी नारे तकबीर